بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل رواه البخاري ومسلم. په دې حدیث کې یو بل عظیم عمل هغه بیانېږي چې د رمضان المبارک په میاشت کې یو انسان د روژې په حالت کې د روژې په دې میاشت کې دغه عمل خامخا وکړي چې هغې ته ویل کېږي تصدق، صدقه کول، خیرات کول، انفاق کول، غریبانانو، مسکینانو، فقیرانو دوی باندې خرچه کول. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام ډیر سخاوت والا و. په انسانانو کې ډیر سخي انسان چې نبی علیه السلام و، خو خاص کر ډیر جود او ډیر سخاوت او ډیر انفاق او ډیر خرچه چې به یې کوله هغه په رمضان کې چې جبرائیل علیه السلام به د ده سره میلاو شو، ده ته به یې د قرآن گردان کو، مدارسه به ورسره کوله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې صدقه کوله لکه یو هوا په شانتې، د هوا چې څنګه جاری وي او روانه وي او نه کټ کېږي، دغه شان د نبی علیه الصلاة والسلام دا صدقات او خیرات او انفاق دا نه کټ کېدله. نو عزیزانو په کار دا د مونږ هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان یو چې مونږ هم د غربت او د فقر نه ونه یریږو، خاص کر د مالداره خلکه دا ډیره کنجوسي په کار د تاسو ونه کوي. الله درله مالونه درکړي دي، الله رب العالمین در باندې خصوصي رحم کړی دی، هغه زکات هم صحیح نه ورکوئ. نه په دې رمضان المبارک کې د زکات نه علاوه هم صدقات وکئ، غریبانانو له کپړې برابرې کوي، د افطار د روژه ماتي د پشمني پروګرام وله وکئ، د بجلی په کور کې د هغوی ضرورت دی هغه سیستم وله جوړ کړئ، نور څه ته چې ضروریات وي هغه ورله وکړئ. په غریبانانو باندې په دې میاشت کې خاص پام وکړئ. د نبی علیه السلام د دې حدیث د وجې نه علماو لیکلي په دې رمضان کې ډیره صدقه کول وایي وجم اکثره دا علما بیانوي چې ځکه په دې رمضان کې د مالداره خلک هم وږي شي چې روژه ونیسي، نو لږ پته ورته ولګي چې په موږ دا یوه میاشت څنګه تېرېږي او داسې غریبانان شته چې ټول کال سر دغه شانتې د ولږې او د تندې سره د فقر او د غربت سره مخ وي. او چې څومره صدقه ډیره کې دومره به الله تعالی ستا په مال کې برکت اچوي. حدیث کې راغلی دی، مسلم شریف روایت دی، انس رضی الله عنه فرمایي چې ما سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاه. نبی علیہ السلام نه چې بچا هر څه شی وغوښته هغه به ورله ورکو. دا به ورته نه ویله، بانې به ورته نه کولې چېرې نن راشه او سبا راشه او بل سبا راشه. یو دا چې نبی علیہ السلام سره په مقصد شیز نه او عام نبی علیہ الصلاة والسلام عادت مبارک دا و چې څوک به خالی لاس نه واپس کو. یو سړی راغی، نبی علیہ الصلاة والسلام د دوو غرونو ترمنځ د ګډو بېزو یوه رمه وه، یو کنډک و، دومره ډېرې بزې او ګډې وي، دا ټول یې وله ورکړه چې دا ټول واخله. نو هغه چې خپل قوم ته لاړو، قوم ته یې وویله یا قومي اسلموا، اسلام راوړئ، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. محمد صلی الله علیه وسلم داسې یو سخاوت والا انسان دی چې هغه داسې ورکړه کوي، داسې خرچه کوي چې بالکل د فقر او غربت نه یریږي. نو مؤمن بم دا صفات وي چې هغه به د غربت او د فقر نه یریږي، د الله په بندگانو رحم وکړي، د الله دپاره صدقات وکړي. صحابه کرامو، تابعینو، سلف و صالحینو هغوی به هم داسې کول چې غریبانانو ته به په دې روژه کې فطور روژه ماتې برابرو. او دا اوس په دې زمانه کې که څوک په دې عربو کې اوسیږي یا راغلي وي، دا عربان په دې صدقه او په دې روژه ماتې برابرولو کې څومره مخکې دي. د دوی نه دا درسونه اخیستل پکار دي.
مونږ چې کینو شپه ورځ د عربانو غیبت کوو هغه ښه صفات ورله راواخلئ. خپل کلي کې غریبانان شته دغه شانتې خلکو له ورکړئ دا پیسې چې هغوی پې ځان له خوراک او خرچه وکړي. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو په زړونو کې د الله د پیغمبر او د الله محبت پیدا کړي او رب العالمین دې مونږ او تاسو ټوله د کنجوسۍ او د بخل نه په امان کې وساتي. آمین یا رب العالمین. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.